أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دین مخکې آیت مبارک کې د بنی اسرائیلو د یو ډلې ذکر وشو چې هغې جهاد ته د تللو نه انکار وکړو او په دې یره باندې چې جهاد کې به مرګ راځي، نو د مرګ د یرې نه د خپلو کورونو نه ووتل. او په یو روایت کې دی چې د عام یو وبا خوره شوې وه چې د هغې نه به خلق مړه کېدل، نو د مرګ د یرې نه خپلو کورونو نه بهر شو. نو جهاد نه انکار کړو، جهاد ته نه تلل. د عمالقه قوم خلاف د جهاد حکم و، په هغې باندې عمل اونکو او د وبایي بیمارۍ نه وتښتېدل چې چېرته مرګ راله رانشي، نو الله پاک په لاره کې په هغې باندې مرګ راوسته او دا خبره ورته وښودله چې مرګ د جهاد په میدان کې یوازې نه راځي، بلکې بهر کولو میدان کې هم انسان باندې مرګ راځي او په کور کې پې هم راځي. نو د هغه د جهاد په سلسله کې الله پاک اوس مؤمنانو ته د جهاد حکم بیانوي چې تاسو د بنی اسرائیلو په شان مه کېږئ، د جهاد نه رستو کېږئ مه، بلکې جهاد وکړئ د الله په لاره کې. بیا جهاد یو جهاد بالمال دی، خپل مال په جهاد کې خرچ کول، او بل دی جهاد بالنفس، خپل ځان د جهاد په میدان کې پیش کول، یعنی مالی او جانی دواړه قربانۍ ورکول د الله د دین دپاره، د الله د دین د غلبې دپاره. د دې الله پاک مسلمانانو ته حکم کړی دی. نو مال خرچ کول د هغې تعبیر یې کړی دی په قرض باندې چې تاسو الله پاک ته قرض ورکړئ. اوس الله پاک د چا د قرض محتاج نه دی، خو د الله په نوم باندې خرچ کول د هغې عوض او بدل الله پاک خامخا ورکوي. او یو شریف انسان چې هغه ته څوک قرض ورکړي، نو د هغه د شرافت تقاضا دا وي چې دی هغه قرض په خپله مقرره نیټه باندې واپس ورکړي. نو په دې وجه باندې په جهاد کې مال خرچ کول د دې تعبیر یې وکړو الله پاک ته په قرض ورکولو سره. نو چې تاسو الله ته قرض ورکې او قرض حسنه ورته ورکې. قرض حسنه هغه قرض ته ویلی شي چې انسان یې چاله ورکي قرض او کومه نیټې ورسره مقرر کړې ده، نو د هغه نیټې نه مخکې چې نیټه پوره شوې نه ده، دی به د هغې قرض مطالبه د هغه نه کوي، ځکه چې هغه ذهني طور د هغه نیټې نه مخکې د قرض ادا کولو دپاره تیار نه دی. دا به هغه دپاره یو مشکل جوړ شي. نو د وخت راتللو نه مخکې به د هغه نه د قرض مطالبه نه کې. دا قرض حسنه دی. او قرض حسنه دې ته هم ویلی شي چې هغه کس سره څه شته دی نو تا ته یقین حاصل دی
نو ته به اوس تنګې نو لږ مهلت ورته ورکه. مهلت ورکول د دې هم په حدیث مبارک کې د فضیلت ذکر دی چې څوک چاته قرض ورکي د یو نیټې دپاره نو دته به روزانه د هغې مقدار برابر د صدقې ثواب میلاویږي. د په عملنامه کې به لیکلی کېږي مثلا یو کس چاله 1,000 روپۍ قرض ورکړي د میاشتې دپاره نو دا روغه میاشت هره ورځ به دته د 1,000 روپو د اجر او ثواب د په عملنامه کې به لیکلی کېږي. میاشت پوره شول او هغه سره هغه 1,000 روپۍ نشته دی چې ادا کړي نو ده ورله نور مهلت ورکو. نو په دې دویم مهلت کې به بیا د هغې دوچن اجر او ثواب لیکلی کېږي. د 1,000 روپو په ځای به بیا د 2,000 روپو روزانه د صدقې ثواب لیکلی کېږي. نو هغه قرضدار به بیا تنګی نه او نه به د خلقو په مخ کې شرمۍ چې مثلا د میاشتې نیټۍ ورکړې ده او یو ته م وایي د فلاني له مې قرض ورکړی دی، بل ته م وایي د فلاني له مې قرض ورکړی دی. نو هغه ته پټ په پټه ورکړی دی، اوس خلقو ته شرمۍ، نو دا بیا قرض حسنه نه دی بلکې خاموشي اختیارول، دې ته قرض حسنه ویلی شي. او بیا چا چې قرض اخیستی دی نو که دی د خپل طرف نه د هغې نه زیات واپس ورته ورکړي نو دی د سره هم احسان کړی او دم ورسره احسان وکړه، زیاتي ورله ورکړو، خو په دې شرط باندې چې مخکې نه تعین نه شوی چې 1,000 روپۍ در کومه خو 1,500 روپۍ به راکې یا به 1,100 روپۍ راکې. که دا تعین شي دا بیا سود دی، دا بیا حرام دي، دواړه په دې ګناهګار دي. خو که دا تعین نه دی شوی دی کس قرض حسنه ورکړې ده او هغه په خپل کار وکړو او بیا د خپل طرفې څه اضافه ورته ورکول نو دا په سود کې نه راځي، دې باندې به هغه ته اجر او ثواب میلاویږي ځکه دم احسان کړی دی هغه هم ورسره احسان وکړو. نو چې کله د قرض حسنه د آیت مبارک الله پاک نازل کو نو خلق په 3 ډلو کې تقسیم شو. یو ډله هغه وه چې هغې دا وویل لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. دا یو ډله وه چې دوی ویل ان الله فقير چې الله پاک فقیر شوی دی، غریب شوی دی، نعوذ بالله، ونحن اغنیاء او موږ مالدار یو نو الله پاک زموږ نه قرض غواړي. او دویمه ډله داسې وه چې هغې اړو په دې آیت باندې عمل اونکو، د بخل نه کار واخیستو او د الله په نوم باندې خرچ اونکو، سخاوت صفت پکې نو، صدقه او خیرات اونکو، د الله په لاره کې مال خرچ نکو. او دریمه ډله د هغې خلقو وه چې هغې څنګه د آیت مبارک واورېدو نو الله پاک زموږ نه قرض غواړي چې موږ یې ورته ورکو ځکه الله پاک خو د دې څو چنده د زیاتی واپس ورکولو وعده په دې آیت مبارک کې کړې ده چې څوک الله ته قرض ورکي نو الله پاک به څو چنده زیات کی. یو صحابي راغی حضرت ابو الدحداح رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام ته کېناستو، وی صاحب الله پاک زمونږ نه قرض غواړي. نبی علیه السلام فرمایل او دا آیت مبارک الله پاک را لېږلی دی چې تاسو د الله په نوم باندې خیر خیرات وکړئ نو دا الله پاک ته قرض ورکول دا بس تاسو الله سره جمع کیږي او د دې بدل به الله پاک تاسو ته په دنیا او آخرت دواړو کې درکوي. نو دغه صحابي فرمایي نبی علیه السلام ته وفرمایل چې زما ته لاس را وړاندې که او زه تا ګواه کومه چې زما 2 باغونه دي، نور مې هیڅ نشته دی، دا 2 باغونه الله پاک ته په قرض کې ورکومه، د الله په نوم باندې وقف کومه چې د دې میوې دانې دا به خلک خوري او ما ته به ثواب میلاویږي، دې ته صدقه جاریه ویلی شي. نبی علیه السلام دغه حالت ته وکتل چې دی صرف د دې 2 باغونو مالک دی او په دې باندې د ټول کور خرچه روانه ده. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې یو باغ د الله په نوم باندې وقف که، الله ته قرض ورکه، او دا بل باغ دا د خپلو بچو د ضروریاتو دپاره پرېږده. د نبی علیه السلام په مشوره باندې هغه عمل وکړو او وی فرمایل چې زما کوم باغ د 2 باغونو کې قیمتي دی چې په هغې کې 600 د کجورو ونې لګېدلې دي او میوې پکې لګېدلې دي، نو هغه باغ چې قیمتي دی هغه الله ته قرض ورکومه او د الله په نوم باندې وقف کوم. هغه باغ یې وقف کو او بیا کور ته لاړو، بیبي ته یې وویل. نو بیبي هم په دې سودا باندې ډېره خوشحاله شوه ځکه صحابه هغه نارینه زنانه ټول کامل ایمان والو او د الله په نوم باندې قرباني ورکوونکي وو. بیبي ورله شاباسۍ ورکړه، داسې ونه کړه چې تا خپل بچینار پرېښودل او موږ به خپله څه کوو، ګزاره هم نه کېږي
دا خو دغه دوه باغونه دي هغې ته زمونږ کتل دي نو تا د خدای په نوم باندې وقف که دی ونه ویل شاباسۍ خاوند ته ورکو چې شاباش آفرین تا خو بهترینه سودا وکړله د الله پاک سره. بیا چې کوم باغ یې وقف کړی نو هغه باغ ته د ده بچي تلي او د هغې نه یې کجورې را شوکولې وې هغه ورسره په لاسو کې وې یا خولې ته یې اچولې وې نو هغه هم د هغې د لاسو نه واخیستې د هغې د خولې نه یې را بهر کړې چې اوس دا باغ زمونږ نه دی دا د الله دی نو تاسو د خپل باغ نه خوراک کوئ خپل باغ یې ورته وښودو او دا باغ مې د الله پاک په نوم باندې وقف کړی دی دا مې الله ته قرض حسنه ورکړی دی. نو دا د صحابو د عمل جذبه وه چې څنګه یو حکم راغی نو فوراً به هغې په هغې باندې عمل کو. دغه شان د ډېرو صحابو مثالونه موجود دي چې د هغې د الله په نوم باندې څومره قربانۍ ورکړي دي. وقاتلو او تاسو جهاد وکړئ فی سبیل الله د الله پاک په لاره کې چې کله د جهاد ضرورت وي یعنی هر وخت د جهاد حکم نشته دی چې یو سړی راپاسي او په کافر باندې حمله وکړي او دا ما جهاد وکړو چې کله ضرورت وي او بادشاه وخت د اسلامی ریاست او ذمہدار بادشاه هغه اعلان وکړي د جهاد کولو بیا په ټولو خلقو باندې جهاد فرض وي بیا به جهاد ته ځي. واعلموا او پوه شئ ان الله بشک الله پاک سمیع اوریدونکی دی علیم او عالم دی په هر څیز باندې چې څوک څه وایي هغه الله پاک اوري او په زړه کې او په نیت کې څه دي نو په هغې باندې الله پاک عالم دی. من ذا الذي څوک دی هغه کس یقرض الله چې دی قرض ورکي الله پاک ته قرضا حسنا قرض نیک بهترین قرض الله پاک ته ورکي فیضاعفه نو الله پاک به دوچن کې دا قرض دده له د دې قرض ورکوونکي دپاره اضعافا په دوچن کولو سره کثیرتن ډیر یعنی څو چنده به الله پاک زیات کی یو په لس باندې کم از کم وعده ده او درمیانی درجه یو په 200 باندې ده او د هغې نه زیات چې څومره الله پاک وغواړي نو د دې انسان نیت ته ګوري اخلاص ته ګوري هغه شان ورله اجر او ثواب هم زیاتی. اوس یو کس وایي چې زه د الله په نوم باندې خرچ کومه خو اسې نو زما په ضروریاتو کې کمی راشي نو د ټول مال خرچ کولو حکم نشته دی د مال د څه حصې خرچ کولو حکم دی چې څه حصه د الله په نوم باندې خرچ کا د باقي مال کې به الله پاک برکت واچي نو د الله پاک نه د تنگ دستۍ یره مه کوه الله پاک به ستا د قرض حسنه ستا د صدقه او خیرات د دې به اجر او ثواب په آخرت کې هم درکوي او په دنیا کې به هم ستا په مال کې الله پاک برکت اچي. والله یقبض الله پاک تنګي راولي چا باندې چې وغواړي نو که نه خرچ نم کوي او الله پاک پې تنګي راولي نو دی منع کولی نشي څوک یې منع کولی نشي الله پاک به پې تنګي او تنګ دستي راولي. ویبسطو او الله پاک فراخي راولي د رزق په خلقو باندې نو چې څوک د الله په نوم خرچ کوي هغه سره د الله پاک د طرف نه د فراخ رزق وعده ده. وإلیه ترجعون وإلیه او الله پاک طرف ته ترجعون تاسو ټول به واپس کولی شي. نو چا چې د الله په نوم خرچ کړی دی قرض حسنه الله پاک ته ورکړی دی نو هغه ته به الله پاک اجر او ثواب ورکي او چا چې کنجوسي کړې ده نو هغه ته به د دې سزا الله پاک ورکي. وقاتلو او تاسو جهاد وکړئ فی سبیل الله د الله پاک په لاره کې واعلمو او پوه شئ ان الله بشک الله پاک سمیع علیم اوریدونکی او عالم دی. من ذا الذی څوک دی هغه کس یقرض الله چې قرض ورکي الله پاک ته قرضا حسنا بهترین قرض فیضاعفه بیا به الله پاک زیات کی هغه لره زیات به کی دا قرض له د هغه دپاره اضعافا په زیاتولو سره کثیرتا ډیر. والله یقبض الله پاک تنګي د رزق راولي چا د پاره اراده وشي ویبسط او فراخي د رزق راولي چا د پاره چې اراده وشي. وإلیه ترجعون او الله پاک طرف ته به تاسو ټول واپس کولی شئ. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.